خلک چې دا ترنګونه کوي دا پښتانه که پنجابیان دا ټول پښتانه دي، څوک د دیر څوک د مردان دي، څوک د پېښور دي، څوک د جینک نمبر راکا تا کار پرېښی دی بل چېرته مو لېږه بل چېرته مو لېږه نو بس دغه ډیمانډونه دي راته کوي. زه به داسې کار کوم چې وجنم او ځان به م وجنم ځکه چې زه ډېره تنګه شوې یم. د خلکو ډېره زیاته تنګه کړې یم، خودکشۍ ته یې تیاره کړې یم. د بدماشۍ وس مې نشته دی، د ځوان مې نشته د زور چې چا سره زور وکړم، خو بس هر سړی را باندې بدماشي کوي، هر سړی را سره بد کوي، هر سړی را سره ظلم کوي. د رزق درک نه لګي، څوک را سره سلام هم نه کوي. ولې چې چکله دې بنده کړه نو وایي بس موږ نه راځو. نو پردو یو بد کار د هغې نه منې شوي دی او قرآن یې خوړلی نو خو بیا د دغه کار ته واوړي نو دی جرمدار د دې ذمهوار به تاسو یې، څوک چې کارونه کوي څوک چې ډیمانډونه کوي ولادم ته وي تا خو دا کار پرېښو تاسو چې کومې جینۍ کوي د هغوی نمبر یې راکړه. ما یوسف جان سره هم ویډیو وکړه ستاسو نه پس هغې په وجه ما سره چا صاحب مددونه کوم که واپس هم که خبرې دی وغه ډیمانډونه دی وغه ټلیفونونه سره څوک ما چې دغه بازار چلو نو هر سړي به رالار سره وړو. اوس چې ما په لاره څوک وویني ما ته څوک سلام هم نه کوي. ولې کاروبار بند شوی؟ کاروبار بند شوی. خپل چې موږ کره به کمې ښځې راتلي حالات مې دومره خراب دي، خپله زندګي م دومره برباده ده خرابه ده چې بس واپس دغه لارې ته جوړېږم. خو ما له دې خلکو قرآنونه راکړي دي، ما ورسره وعدې کړي دي، ما سره یې کړي دي. هغه ګنې زه دومره مجبوره شوې یم چې زه واپس دغې لارې ته راځم. نو خیر د نمبر ما یې چېرته یو سړی یې ونه لیده چې ما سره صحیح خبره کړې ده، ما سره د خدای د رضا دپاره امداد کړی دی. څوک په نمبر یې غواړي، څوک په وی پلانکي ځای ته مو لیږه، څوک په یو ځای ته تا خو وی پرېښي دي نو نورو خلکو نه دي پرېښي. نو واپس دغې لارې ته زه بیا مجبورېږم ځکه چې ما به واپس راځم دغې لارې ته به راځم ځکه چې دا خلک ما نه پرېږدي. سم وخت تېروم په سم وخت کې مې هم نه پرېږدي، خراب وخت مې تېرو په هغې کې مې هم نه یې پرېښودم. اوس د الله لارې ته ځم، خپل لمونځ اودس کوم، خپل الله نه سوال کوم که یې وخورم که نیم ناست یم. خو دا خلک مې نه پرېږدي، زورور خلک دي نه کوم. ما په د الله په کلام لاس ایښی دی او بس دغې لارې ته محتاجه شوې یم او راځم ځکه چې د ګټې مې څوک نشته دی، اسره مې څه نشته بغیر د خدای نه. نو خو زه تا سره نن بیا کېناستم، کني ما د یوسف جان د ویډیو نه پس ویلي چې زه به ویډیو نه کوم، خو په دې وجه زه تا ته بیا کېناستم چې ما ته دا خلک تصویران غلط رالیږي، بالکل غلطي. دا ته وایي ته هم راولېږه. دغه خلک خویندې مور او پلار نه لري نو د هغې هم زموږ په شان دي وي، زموږ په شان دي. څوک چې دغه ډیمانډ کوي څوک غلط تصویران رالیږي او څوک ته مطلب په واتساپ کې په څه کې دا رالیږي نو دغه دویم نمبر خلک دغه خلکو ته هم دا کم چې ناست دي دا بار خلک دي، دا ټول د بار خلک دي. هم د دې پاکستان دی خو بار ناست دي، دومره سپینې ګیرې دي، دومره مشران دي او هغې غلط کار وکړي. زه هم دا وایم که نه چې دغه بازار نو هر سړی هره ښځه هر سړی به زما داسې تابع ده چې اوس کم ښځو ما کره سړي به مې وله راوستل نه پټوم خبرې نو هغه خلک نن زما دشمنان دي او دشمني را سره کوي چې تا ولې دا کار بند کړه، نه را سره څوک روپۍ امداد کوي، بس زما ختم شه دغې سره. او چې دغه کار به نو د رښتې خلک به هم را کره ناست و، بې رښتې به هم ناست و، ښځې به هم ناستې وي په اپتو د اوبو وسیلې په قرآن د لاس ایښی دی او بیا هم دا خلک نه پرېږدي. په قرآن یو قرآن نه په 5 قرآنو مې لاس ایښی دی. هم د دې په وجه مې کړی چې ما سره به خلک څه هیلف وکړي، زه د الله لارې ته راغلی ما سره به څوک امداد وکړي، هېڅوک هم نه کوي. هم واپس هم مکه شازیه یم. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو دوستان تاسو ګورئ سباون ټي وي. یو څو میاشتې مخکې زه راغلی یم، ما د خورجان له ویډیو کړې وه، دلته به یو غلط کار کېدو، یو چکله به چلېده. الحمدلله دی په قرآن لاس کې توبه یې وباسله. ډېرو ملګرو دغه دعوه کړې وه د دغه پښتنو چې سره به موږ مرسته کوو مدد به کوو. نو دې اوس ما ته بیا ټلیفون وکړو چې د خان حالات ډېر زیات خراب دي، دې سره به په دغې حواله باندې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی؟ جوړې برابر خیر دی. زه راته وویل ته واپس رنګ وکړو او دلته راوغوښتم څه دپاره؟ بس واپس را باندې تکلیفونه راغلي دي نو بس د هغې په وجه مې راوغوښته چې کور حالات مې خراب دي، زندګي م خرابه ده، بس هغې وجه باندې مې راوغوښتې. ډېرو کسانو رابطې کولې تاسو ما ته به هم رابطې کړې او موږ دا کوو موږ چې څه مدد څه مرسته کړې وه. نه ما یوسف جان سره هم ویډیو وکړه ستاسو نه پسو هغې په وجه ما سره چا څه مددونه کوم که واپس هم که خبرې دی وغه ډیمانډونه دی وغه ټلیفونونه دي. څه وایي اوس مطلب څوک ټلیفون کوي خلک څه ډیمانډ کوي؟ څه وایي تا سره چې کومې جینک نمبر راکړه تا کار پرېښی دی بل چېرته مو لېږه بل چېرته مو لېږه نو بس دغه ډیمانډونه دي راته کوي. د کور حالات مې دومره خراب دي، خپله زندګي م دومره برباده ده خرابه ده چې بس واپس دغې لارې ته جوړېږم. خو ما له دې خلکو قرآنونه راکړي دي، ما ورسره وعدې کړي دي، ما سره یې کړي دي، هغه قرآنونو په وجه باندې زه واپس دې لارې ته نه راځم. ګنې زه دومره مجبوره شوې یم چې زه واپس دغې لارې ته راځم.
نو کوم دغه وایي که نه راته هم دغه راته وایي چې تا پرېښي دي نو خیر دی نمبر ما یې چېرته یو سړی یې ونه لیده چې ما سره صحیح خبره کړې ده ما سره د خدای د رضا دپاره امداد کړی دی څوک په نمبر یې غواړي څوک په وی پلانکي ځای ته مو لېږه څوک په وي یو ځای ته تا خو وی پرېښي دي نو نورو خلکو نه دي پرېښي نو واپس دغې لارې ته زه بیا مجبورېږم ځکه چې ما سره څوک ما چې دغه بازار چلو نو هر سړي به را لار سره وړه اوس چې ما په لاره څوک وویني ما ته څوک سلام هم نه کوي دلته راتلی هغه ښځې به دغې کارونو له راتلې نو څه دپاره به راتلې تاسو یې مشري کوله ما یې مشري نه ما نه بیا بس د کور 1500 روپۍ راکولې دقه کار مې پرې اوس مې په سچه پرېښې روجې کې مې پرېښې دی دا د اوس بیا روجه راله خو ډېرې په تکلیفونو مې دغه وخت تېر کړ او هغه ښځې ما اوس نه پېژني اوس مطلب دې زیات خلک تاسو راغلي دي نه علاوه ایسف جان خو هم تاسو راغلي ویډیو وکړه خلکو څه امداد وکړو هېڅ هم نه هم اکه دغه خبرې دي دغه واپس هم دغه خبرې دي چې نمبر راکړه او دغه خبرې را سره کوه ویډیو کال را سره کوه دا کوه واغه نو هغه زه نه کوم خني واپس دغې لارې ته محتاجه شوې یم او راځم ځکه چې د ګټې مې څوک نشته دی اسره مې څه نشته بغیر د خدای نه نو بس دغه خبرې دي نور زما په زړه دغه ارمان دی چې بس دا خلک ما نه واوړي ما ته دې څه کوي نه خو ما ته دې رنګ هم نه کوي قدرمندو دا یو بد کار د هغې نه منې شوي دی قرآن یې خوړلی نو کار ته واوړي نو دی جرمدار د دې ذمهوار به تاسو یې څوک چې کارونه کوي څوک چې ډیمانډونه کوي ولا دا مته وي تا خو دا کار پرېښو تاسو چې کومې جینکې د هغوی نمبر یې راکړه زه به واپس راځم دغې لارې ته به راځم ځکه چې دا خلک ما نه پرېږدي سم وخت تېروم په سم خل وخت کې مې هم نه پرېږدي خراب وخت مې تېرو په هغې کې مې هم نه یې پرېښودم اوس د الله لارې ته ځم خپل لمونځ اودس کوم خپل الله نه سوال کوم که یو خورم که نیم ناست یم خو دا خلک مې نه پرېږدي زورور خلک دي چې نه مې پرېږدي نو لکه ما ته خو چې راځي نو د بار دا خلک راته وایي که نه د پاکستان نه ما ته څوک رنګ نه کوي د بار خلک څه ډیمانډ کوي دقه وایي که نه چې د پردو جینکو نمبر راته وراکه چې ما سره خبرې وکړي او موږ سره داسې کوي او زه ورته یم بس ما پردو جینکو نمبر یې روکې کړي دي خپله مې دا کا بس چې پرېښې دی نو بس صحیح ده زه وکې او دا کم خلک چې تا ته رنګونه کوي دا پښتانه که پنجابیان دا ټول پښتانه دي څوک د دیر دي څوک د مردان دي څوک د پېښور دي څوک د تیملګري دي او څوک د دې پاکستان خلک دی او بار ناست دی مسلمانان دي که کافران دي یاره دومره ښکلې ښکلې ځمکو کې ناست دي سعودي کې او دغه خبرې کوي او دیږي که نه په دې وجه خو زه تا سره نن بیا کېناستم که نه ما د یوسف جان د ویډیو نه پس ویلي چې زه به ویډیو نه کوم خو په دې وجه زه تا ته بیا کېناستم چې ما ته دا خلک تصویران غلط رالیږي بېلګې نو او تا ته چې موږ ته هم راولېږه ما ته وایي ته هم راولېږه دغه خلک خویندې مور او پلار نه لري نو د هغې هم زموږ په شان دي څوک چې دغه ډیمانډ کوي څوک غلط تصویران رالیږي او څوک ته مطلب واتساپ کې په څه کې دا رالیږي نو دغه هم دویم نمبر خلک دغه خلکو ته هم دا کم چې ناست دي دا بار خلک دي دا ټول د بار خلک ته هم د دې پاکستان دی خو بار ناست دي دومره سپینې سپینې ګیرې دي دومره مشران دي او هغې غلط کار وکړي چې زه هر سړی به زما داسې تابع ده چې اوس کم ورکو به سړي به مې ولا راوستل نه پټوم خبرې نو هغه خلک نن زما دشمنان دي او دشمني را سره کوي چې تا ولې دا کار بند که نه را سره څوک روپۍ امداد کوي بس او چې دغه کار به ونو د رښتې خلک به هم را کره ناستو بې رښتې به هم ناستو ښځې به هم ناستې وي په اپتو فرق نه لګي څوک را سره سلام هم نه کوي وی ولې چې چکله دې بنده کړه نو وایي بس موږ نه راځو نو پردو نه به زه څه ګیله وکړم حتی وختي د خودکشي خبره وکړه دا خو ډېره زیاته ارامه ده مطلب بس یاره ارامه ده خو چې سړی تنګ شي بیا یې کوي زه به داسې کار کوم چې وجنم او ځان به م وجنم ځکه چې زه ډېره تنګه شوې یم د خلکو ډېره زیاته تنګه کړې یم خودکشۍ ته یې تیاره کړې یم د بدماشۍ وس مې نشته دی د ځوان مې نشته د زور چې چا سره زور وکړم خو بس هر سړی را باندې بدماشي کوي هر سړی را سره بد کوي هر سړی را سره ظلم کوي نو بس د دې نه تنګ یم نو بالکل تنګ یم څه داسې مونږ خو ډېر دغه پښتنو ته دغه پښتانه بیا صرف د کال دپاره موږ دا کوو تنخواګان نه شي که نه مطلب مختلف خبرې کوي خو بیا چې هغه ټلیفون کې بیا مطلب داسې غیب شي لکه هغه ټول ګڼي چې ورک شوي دي دا څه داسې یو مطلب کار چې تاله په دې کور کې روان کړي دغه پښتنو ته ووایه پنجابیان ته مه ووایه پښتنو ته خو زه ستړې شم دا مې اتمه میاشته چې دغې پښتنو ته زه ستړې شم چې پښتنو ته زه ستړی شم چې یو 1000 روپۍ راته ماښام له راولېږي اوړه راکړني نو وایي زه نمبر راکړه بیا به در ولېږو په دغې راکوي دغه زه نه کوم او که بیا مې هم دی نه پرېږدي ګوره دوی ما ته په هغه نظر بیا هم ګوري ما هر څه پرېښي دي او هغه نظر باندې راته ګوري تا خو توبه وسیله په قرآن دې لاس ایښی دی او بیا هم دې دا خلک نه پرېږدي په قرآن یو قرآن نه په 15 قرآنو مې لاس ایښی دی هم د دې په وجه مې کړی چې ما سره به خلک څه هیلف وکړي زه د الله لارې ته راغلی ما سره به څوک امداد وکړي هېڅوک هم نه کوي هم واپس هم اکه شازیه یم اکه یم او که زه عمرې ته هم لاړه شم حج ته لاړه شم اکه شازیه یم څوک را سره نه وس دس کوي په دې چم کې را سره څوک نه کوي نو فیصله مې دا ده چې زه به واپس دې لارې ته راځم که لارې ته نه راځم څوک را سره څه نه کوي او څوک را سره څه هیلف نه کوي ټولو خلکو راته چا راته وي رشکې د لالو چا راته وي دوکان د تا چو خو هم په دغې مقصد خیراتي نه
قدرمندو زه به دغه پښتنو ته هم دا کوم چې دویم نمبر پښتانه دا دویم نمبر دي ځکه دویم نمبر ته کوم چې ټلیفون نه کوي کوم چې دوی سره رابطې کوي دغه غلط یادوم ټول نه یادوم د کې ښه خلک هم شته خو زه دغه یادوم دا کوم چې د ډیمانډ کې دغه دویم نمبر خلک دی زه دغه دویم نمبر ته وایم چې خدای م تباه ورباد کړي اول په خپل کور کې لږ سوچ وکړئ نو بیا بل ته ټلیفون کوي غلط ډیمانډ کوي که تاسو پښتانه ځان ته مسلمان نه ران وایئ که نه نو دې سره امداد وکړئ دې سره ودرېږئ او دې له په دې کور کې یو څه کاروبار سټارټ کړي خو زه بیا وایم دغه ټول څومره چې امیران تبلیغیان دي او څومره حضرات دي په دې کې ډېر خلک به اجونه عمرو لم ځي هغه عمرې هغه اجونه هغه پیسې راوړي دې په کور کې کاروبار روان کړي چې دا دغه واپس دغه دویم نمبر دغه چکره دلته دوباره کولی نه شي که تاسو په پښتو پوهېږئ او مسلمانان یې که نه او غیرت د پکې چې دا دوباره د غلط ځای ته رانشي هم دې خلکو ته دا ویم که نه چې ستاسو به موږ خلکو ته سپک کتل چې دا 2 نمبر دی او دا کوي دا زه خو اوس سمه شوم چې د دې خلکو څنګه ښځې دي مکه شانتې یم خو هغه نظر باندې دوی ما ته نه ګوري نو واپس په دې لارې ته راځم بیا نو مطلب واپس چې دلته مطلب په قرآن مجید باندې لاس کې خو بیا څنګه راځي یاره بس چې سړی مجبوره شي نو ځان هم وسوځوي د ځان نه خو څه خواږه نشته دی ځان هم مړ کړي په ایمان یو او مخامخ اودس کې دروغ به نه وي سوی مورده چې رزق د کرنې دا په قرآن ووایه زما سوی مرض د مونږ نن 3 مرض د چې مونږ کره بیخي څه نشته دی او نور په دې چم کې رالی یو 2-3 کوره دی هغې کره دا زوی ولېږه موړه به له ورکړي که لږ یې که ډېر یې زموږ په هغه ټایم ګزاره وشي مطلب هغه وظیفه راټول هغه وظیفه